د ښې روغتیا لپاره څومره چې موږ خپل ځان سره کومک کولی سو هغومره نه ارواپوهان کولی سي او نه هم ډاکټران کولی سي. خوب یې نشته، سټرس لاندې کړي، اضطراب لري، منزوي دي، اړیکې سمې نه. نو همدغو ته به زما دا ویډیو وي او په دې به خبره کوو چې څنګه مونږه اول خپل ځان خوشحاله کړو او بیا نورو ته خوشحالي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن په خوښ اوسېدو باندې خبرې کوو. 11 هغه رازونه در سره شریکوم چې تاسې خوښ ساتلی شي. افغانستان د موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې له مختلفو ناخوالو سره مخامخ کیږو. مختلفې ستونزې زموږ په ژوند کې دي او مختلف لاملونه د دې سبب شوي چې موږ روحاً او روانا په تکلیف یو او له ستونزو سره مخامخ یو. ولې د سالم صحت لپاره، د ښې روغتیا لپاره څومره چې موږ خپل ځان سره کومک کولی سو هغومره نه ارواپوهان کولی سي او نه هم ډاکټران کولی سي. بلکې ستاسې ژوند، ستاسې صحت په خپله په تاسې پورې اړه لري. هغوی چې ډیر مریضان دي یا هغوی چې ډیر ناروغان دي، هغوی چې دا ګیله لري چې له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، خوب یې نشته، سټرس لاندې کړي، اضطراب لري، منزوي دي، اړیکې سمې نه لري او یا نور شخصیتي اختلالاتو باندې مخامخ دي، په مینه کې ناکام دي، اړیکو یې هغه تناسب صحیح نه ده ساتل شوی او ګیلې بانې لټوي. نو همدغو ته به زما دا ویډیو وي او په دې به خبره کوو چې څنګه مونږه اول خپل ځان خوشحاله کړو او بیا نورو ته خوشحالي ورکړو. نو زه په دې ویډیو کې مختلف سببونه ما راخیستي، مختلف لاملونه ما راخیستي چې که چیرته مونږه په هغې باندې تمرکز وکړو او هغې ته په خپل ژوند کې ځای ورکړو، نو زه په اطمینان ویلی سم چې مونږ به په ډیر کم وخت کې یو خوشحاله انسان واوسیږو او په خپله به دا تجربه کړو چې خوشحاله څنګه یو. نو پیل د مثبت فکر کولو کوو. لومړی راز چې زه تاسو سره غواړم خبرې پرې وکړم هغه د مثبت فکر کولو ده. انګریزان وایي بی پازیټیو. په هر څه کې تاسې مثبت فکر وکړئ. کیدای شي دا خبره به تاسې ته تکراري او فکر به کوئ چې هر څوک تاسې ته وایي چې مثبت فکر وکړئ، خو دا مثبت فکر څه دی او څنګه کیږي زه غواړم په همدې خبره وکړم. مثبت فکر ټول هغه څه چې ستاسو ذهن خوشحالوي، تاسو ته خوشحالي درکوي، ستاسو د فطرت او ستاسو د طبیعت او ستاسو د میلان هغه خبره وي یا هغه کار وي، هغه ته مثبت مونږ ویلی سو. یعنی که کله هم ستاسو د سترګو په وړاندې هر څه پیښېدل، تاسو یې داسې انګیرئ او داسې احساسوئ چې هغه سم پیښیږي، هغه ستاسې په ګټه پیښیږي. که چیرته منفي فکر وکړئ او فکر وکړئ چې دا خبره یا دغه کار یا دغه اعمال یا د خلکو روابط ستاسو د سترګو، ستاسو د ځان په وړاندې خنډ دي او کیدای شي چې تاسې ته ستونزه پیښه کړي، نو دا منفي فکر دی او دا همدې سره مخامخ کیږئ. زه په یو شي باندې باور لرم، مونږ چې څه شی احساسوو، څه شی چې فکر پې کوو، له همغې سره مخامخ کیږو هم. نو له همدې عمله زه وایم چې مونږ که ټول تماسونه نیسو، خبرې کوو، روابط ساتو، بحثونه کوو، نو په دغسې حالاتو کې مونږ باید مثبت فکر ولرو. ډیر وخت ځینې انسانان کوشش کوي چې ستاسو په وړاندې ستاسو د مایند خرابولو لپاره، تاسو ته د تشویش درکولو لپاره مختلف بهانې لټوي یا مختلفې بهانې در اچوي یا کله کله دروغ درته وایي. تاسې یوازې له خپل ځان سره واوسیږئ او فکر وکړئ چې همدا ته یې چې خپل ځان به مدیریت کوي، همدا ته یې چې خپل ځان به سلامت ساتي او ځان به خوشحاله ساتي. نو فلهذا ټولو خپلو کړنو ته، خپلو خبرو ته، د نورو خبرو ته، د نورو روابطو ته په مثبت فکر باندې ګوره. دویم ښه پوینټ چې دی هغه د خاطره لیکلو دی. زمونږ په روزمره ژوند کې ډېرې مختلفې پیښې پیښیږي او کله هم که چیرته ځان سره کینو، یوازیتوب
کې اوسېږو یا که داسې آزاد فضا ته لاړ سو طبیعت ته لاړ سو او فکر وکړو نو زموږ په ژوند کې ډېر زیات مسایل پېښ شوي دي ډېرې ښې خاطرې پېښې شوي دي ډېرې بدې خاطرې پېښ شوي دي موږ سره ډېرو خلکو ډېرې ښې اړیکې پاللې دي موږ سره ډېرو خلکو ډېرې بدې اړیکې پاللې دي زموږ په ژوند کې مختلف فکټورونه راغلي دي نو د خوشحاله اوسېدو مهم راز دا هم کېدلی شي چې تاسې کښېنئ د خپلو خاطرو لیکلو باندې تمرکز وکړئ فکر وکړئ یوه راواخلئ او هغه په خپل قلم باندې ولیکئ په موبایل کې در سره یاداښت کړئ په کمپیوټر کې در سره ولیکئ دا به تاسې سره دومره مرسته وکولی سي چې تاسې به خپل تیر حالت ته بوزي په خپل ځان باندې به باور نور هم ډیر کړي که مو په تیر کې ښېګڼې درلودې هغه خپلې ولیکئ تاسې خوشحاله کیږئ او نور هم تشویقیږئ چې خپلې ښېګڼې لا پسې زیاتې کړئ دغه راز که چېرته بدګڼې مو درلودلې وي پرې خفه کیږئ د یوې شیبې لپاره او همغه باندې تمرکز کوئ او په راتلونکي کې له هغو بدګڼو لاس اخلئ دغه راز دریم پوینټ د خوشحاله اوسېدو ارواپوهان ورزش وړاندیزوي په ورزش یا په سپورټ کولو تاسو خپله ښه پوهیږئ سي تاسو ته په خپل ځان باندې باور مو ډیروي اضطراب نه مو ژغوري تشویشونه نه مو ژغوري او په خپل ځان باندې مو تمرکز ډیروي یعنی ستاسو هغه عضلې څه ښورېږي ستاسو بدن څه ښورېږي ستاسو فکر له اعصابو سره تړلې خبره ده دا ټول ستاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او هغوی چې سپورټ نه لري د هغوی په پرتله چې روزمره سپورټ لري یعنی ډیر خوشحاله دي تندرست دي خبره پر جای ده فکر پر جای ده عمل پر جای ده خو که ورزش نه لري خامخا به یا به په خبرو کې فرق وي یا به په تمرکز کې فرق وي یا به په یاداښت کې فرق وي یا به په تګلارې روش کې فرقي او همدارنګه په مسایلو کې چې دی جنجال ورسره لري دی کینه ورسره لري دی حسد ورسره لري هغلته به هم دی عصباني کیږي او مختلف ستونزې کولی شي ځان ته جوړې کړي خو د خوشحاله اوسېدو لپاره دریم راز هغه ورزش دی تاسې ورزش خو مختلف قسمونه لري کولای شي چې جیم ته لاړ شئ کولای شي چې ریګولر یوه لوبه ولرئ کولای شي چې پلی قدم واخلئ وګرځئ ټول هغه څه چې ستاسې بدن په حرکت راولي هغه ورزش ګڼل کېدلی شي څلورم پوینټ هغه له یوازیتوب څخه د ځان ساتلو په اړه ده نو د خوشحاله اوسېدو مهم راز دا هم دی چې مونږ کله هم تنها کیږو باید د یوازیتوب احساس ونه کړو یا هم ځان په سوشل میډیا کې مصروف کړو یا په کتاب لوستلو ځان مصروف کړو فکر دې ته پرې نه ږدو چې هغه په یوه فاصله کې واقع سي او په منفي فکر باندې اخته سي نو کله هم سي یوازې کېږئ مختلف بهانې لټوي کله کله کولی شئ چې که په طبیعت کې یوازې شوئ منظورونه خوند واخلئ سترګې پرانیزئ په پراخ دید باندې وګورئ ذهن پرانیزئ ذهن ته ستونزې راولئ ستونزې حل کړئ بحث راواخلئ د ژوند پلانونه راواخلئ مختلف فاکټورونه مختلفې کیسې خپل ځان ته راخیستلی شئ او په هغې تمرکز کولی شئ ځان سره مجادله کولی شئ بحث کولی شئ او بالاخره بیا خپلې ستونزې په خپله حلولی شئ بل نقطه چې پنځمه نقطه ده هغه د آرام کولو ده مونږ او تاسې که څه هم اوس ډیر وخت مصروفه دی خامخا به دفتر ته ځئ خامخا به په یو فابریکه کې مصروف یاست خامخا به په یو کار کې مصروف یاست نو تاسې ضرورت لرئ چې آرام وکړئ خصوصا شپه خدای تعالی د آرام لپاره پیدا کړې تاسې کله هم چې د خوب ځای ته ځئ سم له لاسه ویده سئ یا آرام وکړئ استراحت وکړئ خو کله هم چې تاسې خوب نه وړي یا خوب نه درځي نو په دې به بیا کېدلی شي چې په راتلونکي کې بیا بحثونه ولرو خو منتها تمرکز مو باید دا وي چې کافي آرام ته ضرورت لرئ کافي استراحت ته ضرورت لرئ او خپل ځان ته وخت په دې برخه کې ورکړئ شپږم د خندا کولو دی خندا له زړه کوئ له دماغ یې کوئ له ذهن یې کوئ تاسې خوشحاله اوسئ چې ستاسې په خندا کې شاوخوا دوستانو ته مو شاوخوا ملګرو ته مو او چاپیریال کې چې تاسو سره څوک دي هغوی په دې پوه سي چې تاسې خوشحاله یئ تاسې خوښ یئ له همدې امله د زړه له کومې خاندئ که کله هم د کومې خندا مسله وه وخاندئ ښه صحیح وخاندئ خو بیا هم هغه خبره ته ورګرځو که مو خندا صحیح نه وه که مو خندا کې ستونزه وه یا ویرېدلی یا ستونزه وله یا مو صحیح انټرسټ نه و یا مو زړه نه سوی په ځینو مسایلو پورې نیولی نو بیا هم پورتني ځینې شیان چې ما تاسو ته یاد کړل
لکه مثبت فکر کول وو، خاطره لیکل وو، روزمره ورزش کول وو، له یوازیتوب څخه ځان ساتل وو او آرام کول وو، نو دا به ستاسو خندا هم زیانمنه کړي. نو زه یعنې په دې اړه تاسو سره مشوره هم درکولی سم چې تاسو کافي وخاندئ په هرو مسایلو کې چې د خندا مسایلو وخاندئ. او دا کومه بده مسله نه ده چې تاسې به ولې هر ځای وخاندئ. خندا ستاسې د خوشحالتیا راز دی، خندا ستاسې د ځان پر ځان د تمرکز راز دی، خندا ستاسې د مخته تګ راز دی، خندا ستاسې د رهبرتوب، ستاسې د بریالیتوب راز دی. بل بخښنه کول تاسې ته خوشحالتیا درکوي. خامخا به په ژوند کې ډیرو انسانانو زورولي یې، غلطي به یې در سره کړي، دروغ به یې درته ویلي، تېروتنې به یې در سره کړي. تاسې بخښنه وکړئ. د بریالیو او د جذاب او کرازماتیک شخصیتونو مهمه ځانګړنه هغه بخښنه کول دي، یا عالی ځواک د هغوی هغه بخښنه کول دي. نو کله هم چې دغسې مسایلو سره مخامخ کېدی چې تاسې ته خدای مکړه ستونزه پیښه شوه د یو چا له لوري، په دفتر کې، په ملګرو کې، حتی په کورنۍ کې، بل هر چاته چې تاسو ته ډیر نږدې وو، تېروتنه یې وکړه، ستونزه یې وکړه، دا ومنئ چې هغوی انسانان دي او له انسانانو خامخا یعنې 100% تېروتنه او غلطي کېږي. نو ښه په جرأت او ښه په خوشحالتیا هغوی وبښئ. تاسې ته به دغه بخښل خوشحالي درکړي او سکون به درکړي، مخته تګ به درکړي. بل اتمه نقطه چې د هغه خپل ځان سره ملګرتیا لرل دي. خامخا به په ژوند کې انسانان ضرورت لري چې خپل ځینې سیکرټ رازونه، ځینې داسې رازونه چې هیچ چا سره نشي شریکولی، هغه وویل سي، نو هغه ته تمرکز ډیروي او په خپل ځان باندې تمرکز ډیروي او باور یې په ځان باندې ډیروي. او دغه راز دی مطمئن کیږي چې رازونه له یو چا سره شریک سول، امانت سول، او دی هغه کله هم یا خدای مکړه یو ستونزه راولاړېږي وار له مخه به تا ځینې مسایل یو چا ته ویلي او ستاسې له شخصي ژونده به هغه معلومات لري. خو خپل ځان سره ملګرتیا څه معنا؟ خپل ځان سره ملګرتیا دا معنا چې د خپل ځان خیال وساتئ، خپل ځان ته کافي وخت ورکړئ، خپل ځان سره خبرې وکړئ، خپل ځان سره وژاړئ، خپل ځان ته ګیلې وکړئ، خپل ځان سره وخاندئ، خپل ځان سره لوبې وکړئ، خپل ځان سره خبرې وکړئ او خپل ځان تر ټولو ښه نږدې ملګری وایسوئ. رازونه ورته ووایئ، ښې خبرې ورته وکړئ، بدې خبرې ورته وکړئ، کیسې ورته وکړئ، اوږدې کیسې ورته وکړئ. یعنې که کله هم تاسې د خپل ځان ملګري واوسیږئ، نو تاسې به حتما د یو خوشحاله او په سکونه انسان په څیر به په ټولنه کې ژوند کوئ او هغسې به ځان ښکاره کوئ. نهمه خبره دا ده چې تاسې له خپلې کورنۍ سره واوسیږئ. زمونږ او ستاسو رواني اړیکه، زمونږ او ستاسو فطري اړیکه، زمونږ او ستاسو روحي اړیکه له خپل هغه ځای سره سوي چې مونږ ته چېرته زیږېدلي یو، که هغه کلی دی، که هغه کورنۍ دی، که هغه هر څوک چې دي، هغلته ستاسو ته یو ډول آرام رسیږي. کله هم هر څومره ستونزه سره مخامخ سوئ، اضطراب وئ، سټرس وئ، وابستګي مو درلوده، تړون مو درلوده، هر څه مسایل چې ول، تاسې خپلې کورنۍ ته پناه یوسئ او هلته به تاسې ته خدای تعالی سکون درکړي، که هغه د والدینو سره وي، که هغه له ورونو سره وي، که هغه په خپل کور کې، که هغه له خپلو ترونو تره زامنو سره وي، هر چېرته چې وي تاسو ته هغه هلته سکون میلاوېدلی شي او سکون پیدا کېدلی شي. نو لسم نقطه هغه دا ده چې د خپلې علاقې کارونه وکړئ. انسان دا عادت لري چې خپل ځان خوښوي او د خپل ځان فیلونه خوښوي، د خپل ځان کرکټر خوښوي، د خپل ځان افعال، خبرې، قول، تقریر، هر څه خوښوي. یعنې کله هم چې تاسې له ټولنې داسې معلومات ترلاسه کړل، داسې مو ځان وروزه، تجربه مو پیدا کړه چې په خپل ځان باندې تمرکز کولی شئ، خپل علاقه مو پیدا کړه، نو تاسې خپلې علاقې ته وخت نه وخت ورګرځئ، که هغه د لیکلو وي، که هغه د نقاشۍ وي، که هغه هر هنر وي، تاسې ورګرځئ، کافي وخت ورکوئ. نو دا به د دې سبب سي چې تاسې ته به ستونزه به مو له ذهنه لرې سي، ټینشن به مو له ذهنه لرې سي او تاسې به خوشحاله کړئ. وروستۍ نقطه چې ده هغه دا ده چې که څه هم دا مسله لږه جنجالي مسله ده خو مهمه مسله ده. کله چې تاسې پورتني اصول مراعات کړل یا ارزښتونه مراعات کړل، که څه هم غواړم بیا یې یادونه وکړم، لکه مثبت فکر کول وو، خاطره لیکل وو، روزمره ورزش کول وو، له یوازیتوب څخه خوند اخیستل وو او له یوازیتوب سره ځان ژغورل وو، آرام کېدل وو، د خندا مسئله وه، بخښنه کول وو، دغه راز خپل ځان سره د ملګرتیا مسئله وه، له کورنۍ سره د پاتې کېدو خبره وه او د خپلې علاقې وړ کارونو کولو مسئله وله. وروستی نقطه چې هغه دا ده، تاسې په خپل ژوند کې ځینې نوې ننګونې ایجاد کړئ. دا څه معنا؟ که څه هم تاسې د انسان ذهن داسې ارتجاعي خاصیت لري، داسې خاصیت لري چې
هر څومره ته په کار اچې هغومره ځان ته لاره پیدا کوي. که ته په هر څومره جنجالونو کې وي خو همداته یې حل یې تر اوسه پورې آیا په دې ژوند کې ستاسې کارونه بل چا در حل کړي؟ خو خامخا به مو که نن نه وي سبا به مو حل کړي وي، که سبا نه وي بله ورځ به مو حل کړي، که نه یو میاشت یو کال وروسته خو به حتما خدای تعالی به هغه ستاسو په لاسو هغه حل کړی. نو له دې امله که څه هم ستاسې روغ رمټ خلک وي، ښه صحیح رواناً صحتمند کسان وي یا ښه خوشحاله کس وي، ځینې ننګونې یعنې ځینې نوې ستونزې په خپل ژوند کې ایجاد کوي تر څو ستاسې ذهن پې کار وکړي، مصروف پرې وساتل سي او هغو ته حل لارې ولټول سي. نو دا هم د تاسې د خوشحالتیا او د خوښ اوسېدو مهم راز ګڼل کېدلی سي.